د لوی او بخونکي څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو موږ نن د 12م ټولګي د دري مضمون لولو چې زموږ د ننني لوست عنوان دی ملت سازي. د دې موضوع په هکله به په ننني لوست کې خبرې وکړو، خو مخکې له دې لنډه کتنه په تیر لوست کوو دا چې په تیر لوست کې موږ کوم موضوعات لوستي وو. که چیرې ستاسو په یاد وي زده کوونکو په تیر لوست کې موږ د 12م ټولګي د دري مضمون دویم لوست مو ولوستل چې دا څه شی زده کوونکو نعت و. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې په اړه یا په ستاینه کې مو یو نعت ولوستل چې دا نعت د څه دی و. سربیره پر دې د توضیحاتو برخه او همدارنګه د چګونه بنویسیم برخه مو ولوستله. مختلف موضوعات مو پکې زده کړل. نو دا زموږ د تیر لوست موضوعات و. که چیرې بیا هم تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه لرئ یا کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. نو اوس راځئ چې نننی لوست پیل کړو. ګرانو زده کوونکو لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه په ننني لوست کې موږ د ملت سازي تر عنوان لاندې مختلف موضوعات لولو. دا چې په ملت سازي کې کوم موضوعات اړین او ضروري دي دا برخه لولو. سربیره پر دې د توضیحاتو برخه لرو چې د توضیحاتو په برخه کې د فرهنګ د کلمې په هکله خبرې کوو او بله برخه چې لرو یا لولو هغه د چګونه بنویسیم برخه ده چې بیا هم د چګونه بنویسیم په برخه کې د ها یا هی غیر ملفوظ چې کله د حروفو یا د کلمو په آخر کې وي او موږ هغه د موصوف مضاف او منصوب په حیث وکارو نو څه ډول تغییر یا څه بدلون پکې راځي. د دې موضوع په هکله به هم په ننني لوست کې خبرې وکړو. نو د دې لپاره چې وکولی شو دا موضوعات په سمه توګه ولولو باید څه شی وکړو؟ په لومړي قدم کې باید خپل لوست ولولو. نو زه تاسو ته لوست لولم، تاسو ورته دقت وکړئ، وروسته له هغې بیا خپل لوست توضیح او تشریح کوو. نو کتابونو ته مو پام وکړئ. ملت سازی انسانها بر مبنای خصوصیت‌هایی که آنان را از دیگر موجودات روی زمین متمایز می‌سازد به حیث مخلوق برتر خداوند به صورت اجتماعی زندگی نموده و دارای روابطی اند که زیست مشترک آنان را شکل می‌دهد. شناخت این روابط و کشف قانونمندی‌های حاکم بر روابط انسان‌ها با یکدیگر ما را در فهم جوامع بشری و تعامل علمی و بهتر با پدیده‌های اجتماعی کمک می‌کند. یکی از قضایای مطرح اجتماعی در جهان امروز که بر روابط و زندگی مشترک کتله‌های بشری ارتباط می‌گیرد موضوع ملت سازی می‌باشد. این قضیه به خاطر اهمیتی که کسب کرده است توجه دانشمندان را به خود معطوف ساخته و موضوع مطالعات و تحقیقات گسترده در عرصه‌های جامعه شناسی، علوم سیاسی و حقوق می باشد. دانشمندان نظریات متعدد پیرامون ملت سازی و عناصر تاثیرگذار در ساختار ملت‌ها ارائه کردند. تنوع و اختلاف نظر در مورد ملت سازی مانند هر قضیه علمی دیگر برمیگردد به نحوه جهانبینی و برداشت و تلقی انسانها از پدیده‌های اجتماعی که به نوبه خود بر تفسیر این پدیده‌ها اثرگذار است. با وجود اختلاف نظر و تنوع برداشت‌ها نقاط اتفاق زیاد بین دانشمندان درباره عوامل و اساساتی که باعث به وجود آمدن ملت‌ها می‌شود وجود دارد. مهمترین بنیادهای ملت سازی که اکثر دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند عبارتند از دین، سرزمین، فرهنگ، زبان، منافع اقتصادی و سیاسی مشترک. با وجودی که مشترکات یاد شده شالوده ساختار ملت‌ها را تشکیل می‌دهند، از نظر اهمیت و تاثیرگذاری یکسان نبوده از هم تفاوت دارند. در اینجا به طور کوتاه با بحث مختصر مهمترین بنیادهای ملت سازی پرداخته می‌شود. زده کوونکو لکه څنګه چې دې موضوع په هکله موږ پوهیږو د ټولو ژوندیو موجوداتو څخه چې د ځمکې پر مخ قرار لري انسان ته لوړه جایګاه ورکول شوې ده یا هم د بني آدم لقب ورته ورکول شوی او الله تعالی خپل د خلیفه په حیث انسان یې ځمکې ته استولی ده. نو زده کوونکو همدغه نبوغ، همدغه ذکاوت، همدغه عقل د دې سبب شوی دی تر څو چې انسان نظر نور ژوندي موجوداتو ته برتر واوسي او سربیره پر دې زده کوونکو انسانان په اجتماعي ډول ژوند کوي، یعنی دوی ټولنه تشکیله کړې ده. انسانان نشي کولای چې په مفرد ډول یعنی یو انسان نشي کولای چې پرته د نورو انسانانو څخه
په جلا شکل سره ژوند وکړي، ځکه چې انسان ټولو هغه ضرورياتو له مخې چې دا لري، ټولو هغه ضرورياتو له مخې چې دا خپل د بقا او دوام لپاره ورته اړتیا لري، باید د نورو انسانانو سره په ګډ شکل سره ژوند وکړي. په دې ټولو موضوعاتو سربیره تر ټولو اساسي او مهمه برخه ملت سازي ده. یعنې په یو ملت کې چې ټول هغه انسانان ژوند کوي، د دوی ټول همغه منافع ګډ دي، نو دوی باید په لومړي قدم کې خپل ملت جوړ کړي. نو په دې اساس ملت سازي موضوع د مختلفو اړخونو نه څیړل کیږي. مثلا زده کوونکو د جامعه شناسي له مخې، د علوم سیاسي له مخې، د حقوقو له مخې، یعنې دا هغه برخې دي چې په دې کې ملت سازي مطالعه کیږي. نو د ملت سازي لپاره مختلفې برخې، مختلف موضوعات باید موږ تر څیړنې لاندې ونیسو، چې دا مې په نوبت سره او یا هم په ترتیب سره تاسو د تختې پر مخ لیکلی دي او کتاب کې هم لولو او تشریح کوو. دا چې د یو ملت د جوړولو لپاره یا د ملت سازی لپاره کوم مهم موارد باید په نظر کې ولرو. نو راځي چې همدغه هر برخه هم ولولو. دین از نظر ایده زیاد از دانشمندان علوم اجتماعی دین و عقیده مشترک مهمترین و قویترین تهداب ساختار یک ملت را تشکیل داده و نقش بنیادی در نیرومندی وحدت ملی و استحکام بافت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع و ملت‌ها دارد. زندگی بشر بر روی زمین از همان آغاز خلقت و پیدایش انسان به دین به حیث یک غریزه و نیاز درونی همراه بوده است. بر اساس آخرین تحقیقات علمی در عرصه‌های تاریخ، باستانشناسی، انسانشناسی، جامعه شناسی و مطالعه تمدن‌های بشری که قرآن کریم و احادیث نبوی نیز آن را تایید می‌کند، دین در به وجود آوردن جوامع و کتله‌های انسانی بزرگترین سهم را داشته و در این راستا چنان نیرومند و تأثیرگذار است که با وجود اختلاف فرهنگ، زبان، منافع اقتصادی و سیاسی مردم را در یک دایره وسیع جمع نموده به آنها هویت مشخص و مستقل میبخشد. په ملت سازی کې یا د ملت په جوړونې برخه کې زده کوونکو یو مهمه اساسي موضوع چې دا هغه دین دی. یعنی دوی په دین کې باید مشترک نظر یا هم همغه مشترک عقیده ولري. لکه څنګه چې موږ پوهیږو د افغانستان زیاتره وګړي تقریبا 99% وګړي معتقد د اسلام په دین باندې دي، یعنی د اسلام د دین پیروان دي، او فقط 1% نور یې مختلف دینونو عبادت کوي چې هغه هم اوس له منځه تللي. نو دا چې کچیرې په یو هیواد کې مختلف دینونه وجود لري، نو مختلف نظرونه د اختلاف نظر د دغه هیواد د وګړو ترمنځ رامنځته کیږي، چې دا بیا هم د مشکلاتو، د شخړو او د ستونزو د رامنځته کېدو سبب کیږي. نو یوه اساسي برخه چې د یو ملت په جوړونه کې ډیره اساسي او اړینه ده زده کوونکو، هغه دین ده چې د دغه هیواد زیاتره وګړي باید د مشترک دین درلودونکي وي. دا هم لومړی گزینه وه. دویمه گزینه ده سرزمین مشترک. وجود سرزمین مشخص یکی از عناصر مهم و اساسی در تشکیل ملت می باشد، زیرا ملت برای زیستن و ساختن دولت مستقل به سرزمین ضرورت دارد و بنای دولت نیز بدون سرزمین ممکن نیست. دقیقاً زده کوونکو د ملت سازی د ملت جوړونې لپاره بله مهمه برخه سرزمین مشترک ده، یوه مشخصه جغرافیایي نقطه چې باید دغه مشخص جغرافیایي نقطه وجود لري تر څو چې په دې کې انسانان ژوند وکړي او په نتیجه کې د همدغه برخې د ساتلو لپاره حتی د سر او د ځان څخه هم تیر شي. نو په ملت سازی کې دویمه اساسي نقطه چې دا هغه سرزمین مشترک یا مشخصه جغرافیایي نقطه ده چې دوی بیا وکولی شي دغه مشخصه جغرافیایي نقطې ته خپل هیواد یا د خپل وطن لقب ورکړي. فرهنگ عبارت است از داشته‌های معنوی مردمان مشخص که در برگیرنده تاریخ، عادات، زبان، رسم و رواج، روش زندگی، هنر، ادبیات و جلوه‌های تمدنی آنان می باشد. نقش فرهنگ را در ساختار ملت‌ها نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا داشته‌های فرهنگی مشترک سبب تفاهم و نزدیکی مردم با یکدیگر شده زمینه‌های زندگی مشترک را بین کتله‌های بشری ایجاد کرده و آن را استحکام می‌بخشد. بله برخه زده کوونکو فرهنگ ده چې کچیرې د
انسانانو یا د وګړو یوه ډله چې په یو قسمت کې ژوند کوي نو دوی د مشخص فرهنګ درلودونکي دي. د دوی همغه رسم و رواجونه، د دوی همغه محفلونه سربیره پر دي، د دوی ژبه، د دوی عادات، د دوی ادبیات، دغه ټول څه شي دي؟ مشخص او معلوم دي، یعنی یو د بل نه تاثیر پذیر دي. نو په دې اساس زده کوونکو کله چې د یو مشخص جغرافیایي نقطې چې په هغې کې وګړي ژوند کوي دوی مشخص فرهنګ درلودونکي، د مشخص رسم و رواجونو، د مشخصو عاداتو، حتی د مشخص ژبې درلودونکي دي. نو په دې اساس زده کوونکو په ملت جوړونه کې یا هم په ملت سازي کې د فرهنګ موجودیت هم ډېر اړین او ضروري دی، ځکه چې همدغه فرهنګ موجودیت دی چې موږ نورو ته پیژني، دا چې موږ څه ډول خلک یو، د څه ډول رسم و رواجونو درلودونکي یو سربیره پر دي، زموږ ژبه څه ډول ده، زموږ ادبیات څه ډول دي، نو دا ټول تړاو لري د فرهنګ پورې. بله برخه زبان یا ژبه ده. زبان وسیله مخاطبه و ارتباط بین بشر بوده و در نزدیک ساختن انسانها نقش مهم را ایفا می کند. داشتن زبان و یا زبانهای مشترک عامل مهم در تقارب و تفاهم انسانها به شمار می رود. زبان مشترک می تواند زبان مادری انسان باشد و یا زبانهای دیگر که انسان آن را یاد گرفته و از آن به حیث وسیله تفاهم و ارتباط با مردم استفاده می کنند. بله برخه زده کوونکو ژبه ده. که چیرې په یو ځای کې مشترکه ژبه شتون ولري په نتیجه کې دلته افهام و تفهیم په سمه توګه سرته رسیږي، یو تقارب یا نږدېوالی د وګړو ترمنځ رامنځته کوي. مثلا تاسو یو چا سره خبرې کوئ، تاسو د هغې په خبره پوهېږئ، هغه هم تاسو خبرې باندې پوهېږي. مثلا تاسو د یو چا سره پښتو خبرې کوي، هغه هم تاسو سره پښتو خبرې کوي، یا هم تاسو د یو چا سره په دري خبرې کوي، هغه هم تاسو سره په دري خبرې کوي. یعنی تاسو یو د بل مفهوم ترلاسه کولی شئ. دلته افهام و تفهیم په درست شکل سره سرته رسیږي. خو که چیرې زده کوونکو تاسو د یو چا سره په دري ژبه وغږیږئ، هغه په دري پوه نشي او هغه تاسو سره د انګلیسي په ژبه وغږیږي او تاسو په انګلیسي پوه نشئ، نو آیا دلته افهام و تفهیم په سمه توګه سرته رسیږي؟ آیا تاسو پوهیږئ چې یو بل ته څه شی وایي؟ دقیقا چې نه زده کوونکو. نو په ملت سازي کې، په ملت جوړونه کې د وګړو د نږدېوالي یو بل اساسي لامل څه شی ده؟ ژبه یا مشترک ژبه ده. منافع مشترک. انسان‌ها برای ادامه حیاتشان دارای نیازهایی هستند که بدون برآورده شدن آن زندگی غیر ممکن یا دشوار است. بعضی از این نیازها فردی و برخی دیگر ضرورت‌های اجتماعی است که شکل و ماهیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. وجود این منافع مشترک می‌تواند کتله‌های بشری را جمع نموده در نزدیکی و اتحاد آنها نقش ایفا کنند. پیشرفت و ترقی اقتصادی یک کشور بدون شک در استقرار وضع سیاسی و شکوفایی علمی و فرهنگی آن سرزمین نقش دارد. شکوفایی اقتصادی و زندگی مرفه و آبرومند شهروندان یک کشور در نزدیکی و تفاهم بین آنها و به ثبات سیاسی کشورشان مهم است. بله برخه زده کوونکو منافع مشترک یا مشترک ګټې دي. که چیرې زده کوونکو تاسو کورنۍ غړي په نظر کې ونیسئ، په یو کورنۍ کې ټول په ګډه سره کار کوي د مشترکو منافعو د ترلاسه کولو لپاره. چې مشترکه منافع کله چې دوی غواړي همدغه منافع یا همدغه ګټه ترلاسه کړي، نو دوی باید په مشترکه توګه ژوند وکړي. نو په یو هیواد کې هم تر ټولو اساسي کار دا دی چې د مشترکو منافعو موجودیت د دې سبب کیږي تر څو وګړي یو بل ته نږدې کړي، او کله چې وګړي یو بل ته نږدې شول نو بیا هم دا د ملت سازي سبب کیږي. نو د یو هیواد وګړي باید ټول په ګډه توګه د مشترکو منافعو، د ملي منافعو د ترلاسه کېدو لپاره یو له بل سره لاس په لاس، مټ په مټ کار وکړي تر څو دا ترلاسه کړي. نو ویلی شو چې په ملت جوړونه کې بل اساسي موضوع او بل اساسي برخه څه شی ده؟ منافع مشترک یا مشترک ګټورتیا یا فواید دي. بله برخه ما و ملت سازی. آنچه پیرامون عوامل تاثیرگذار در تکوین و ساختار ملت ها گفته شد در ساختار و ترکیب ملت افغانستان صادق می آید. عناصری که برای ساختن یک ملت ضروری‌اند همه در ملت افغانستان با قوت و وضوح وجود دارند. وجود دین، سرزمین، فرهنگ، زبان و منافع مشترک همه عناصری هستند که از مردم افغانستان ملت واحد و یکپارچه ساخته است. دین بزرگ و انسانساز اسلام دین ملت ماست. بیشتر از 99% مردم افغانستان مسلمانند.
اسلام از قرون متمادی، یعنی از همان آغاز مشرف شدن مردم افغانستان، و آن نه تنها در قلب و فکر مردم ما بلکه در تار و پود بافت اجتماعی مردم این سرزمین جا گرفته و برای ملت ما هویت و تشخیص بخشیده است. بدون شک دین اسلام بزرگترین عامل و عنصر در ساختار و تکوین ملت افغانستان است. اسلام در طول تاریخ مردمان این سرزمین و اقوام مختلف ساکن در آن را بر بنیاد اخوت و برادری ایمانی و اعتقادی به هم پیوسته و متحد نگه داشته است. تأثیر عقیده و تعلیمات و ارزش‌های اسلامی در بافت ملی و اجتماعی ملت ما چنان نیرومند است که دانشمندان بقای ملت افغانستان و استحکام وحدت ملی آن را مرهون اسلام و استحکام پایه‌های آن در این سرزمین می‌دانند. از نظر اسلام انسان‌ها از هر رنگ و قوم و زبان و جایی که باشند با هم برابر و مسلمان با هم برادرانند. بهترین مردم در نزد خدا پرهیزگارترین آنان بوده. اختلاف رنگ، نژاد، قوم و زبان و غیره تنها برای شناخت و تفاهم و تعاون بین انسان هاست. فرهنگی غنی و تاریخ پر افتخار عنصر مهم دیگری است در ساختار و تکوین ملت افغانستان. مردم ما از گذشته‌های بسیار دور نقش مهمی در تمدن بشری داشتند. با طلوع خورشید اسلام سرزمین ما با تقدیم هزاران هزار عالم و دانشمند به تمدن جهانی در عرصه‌های مختلف علم و دانش به اوج شکوفایی فرهنگی و تمدنی می رسید و آثار بسیار مهم و دیرپایی بر زندگی و فرهنگ مردمان این سرزمین بر جای گذاشت. وجود این گنجینه‌های فرهنگی مشترک همراه با منافع مشترک اقتصادی و سیاسی عناصر دیگر ساختار ملت ما را تشکیل می‌دهند. بله برخه ما و ملت سازی من او د ملت جوړونه زده کول کو. په دې برخه کې باید دا موږ په نظر کې ولرو چې د یو ملت په جوړونه کې د هغه ملت د وګړو موجودیت ډیر اړین دی. د هغه ملت د وګړو ترمنځ اتحاد او یووالی اتفاق دا هم ډیر اړین او څه شی ده ضروری ده. مثلا دغه برخې چې موږ ولوستلې دا چې د یو ملت په جوړونه کې اړین دي زده کوونکو یو له دوی څخه موږ کولی شو د اسلام د دین یادونه وکړو. د اسلام دین د ډېر پخوا څخه په افغانستان کې شتون لري. زیات شمېر معتقدان هم لري یا پیروان هم لري چې د همدغه مشترک دین را موجودیت د دې سبب کیږي تر څو چې دلته ملت سازي رامنځته شي یا د خلکو او وګړو ترمنځ اتفاق او یووالی رامنځته شي. سربیره پر دې زده کوونکو بله برخه چې موږ ولوستله او خبرې پرې وکړې دا چې د رنګ، نژاد، قوم، ژبې، قبیلې ترمنځ دغه اختلاف دا درست نه دی او الله تعالی تر نزد هغه شخص عزیز او ګران دی چې هغه پرهیزګار دی. دا یوازې د انسانانو ترمنځ توپیر دی او دا چې کوم انسان د الله تعالی ترڅنګ عزیز او ګران دی هغه تر ټولو پرهیزګار شخص دی. دا چې د هغې د لاس او د خولې نه څوک په ازار کې نشي، دا چې د هغې بدي چاته ونه رسیږي او تل خپل د څښتن تعالی عبادت وکړي او د نورو ښېګڼو په هکله فکر وکړي. نو په دې اساس د انسانانو همغه موجودیت د انسانانو ترمنځ همغه مشترک شیان هم د دې سبب کیږي تر څو یو ملت جوړ شي. بله برخه زده کوونکو وحدت ملی اساس استقلال و قوت ملت افغانستان است چې دا برخه باندې هم خبرې کوو. وجود یک افغانستان آزاد و مستقل از تأثیر و مداخلات بیگانگان و قدرت‌های استعمارگر و داشتن یک ملت قوی، مترقی، مرفه و آبرومند مستلزم وحدت ملی ملت ماست و تقویت و استحکام وحدت ملی ما در گرو تقویت و استحکام عناصر و عواملی است که در به میان آمدن این ملت سهم دارند. بدون شک این وجیبه و رسالت دینی و ملی هر فرد افغان اهم از مرد و زن است تا در استحکام وحدت و یکپارچگی ملت افغانستان بکوشد. نقش علما، روشنفکران و جوانان کشور در این راستا بسیار مهم و حیاتی می باشد. مبارزه با تمام اشکال تعصب و تبعیض نژادی، قومی، زبانی، سمتی و سایر شعارهایی که سبب تضعیف وحدت ملی و خدشه‌دار شدن اتحاد و یکپارچگی ملت مسلمانان افغانستان می شود یک نوع جهاد مقدس و بزرگ به شمار می رود. آنانی که با دامن زدن به تعصبات و تبعیض‌های قومی، نژادی، لسانی، سمتی و غیره در بین ملت ما تفرقه و فتنه ایجاد می کنند دوستان افغانستان و ملت ما نبوده و با این کارهای نادرستشان به اهداف دشمنان میهن و ملت ما خدمت می کنند.
سربیره پر دې زده کوونکو بل هغه اساسي لامل چې د دې د منځ دلیل شوی دی تر څو د افغانانو ترمنځ وحدت وي زده کوونکو هغه همدغه د دوی یکپارچګي ده، هغه د دوی همدغه مینه ده چې د وطن مینه، د هیواد مینه د دوی په زړونو کې شتون لري او همدا د دې سبب شوی تر څو چې افغانستان وکولی شي خپل استقلال او خپلواکي ترلاسه کړي او استقلال او خپلواکي یوازې د یو شخص په زحمت او کوښښ باندې نه کیږي کوونکو نه ترلاسه کیږي بلکې د یو هیواد ټول وګړي چې په ګډه توګه د هیواد لپاره خپل د ټاټوبي لپاره خپل د سرحداتو د ساتلو لپاره خپل د ازادي لپاره هڅه او هاند او کوښښ وکړي په نتیجه کې دوی بریالي کیږي چې څه شی وکړي استقلال ترلاسه کړي نو همدغه استقلال بیا هم د افغانانو د وحدت یووالي او همدارنګه د اتفاق په نتیجه کې رامنځته شوی دی. بلا برخه افغانستان عضو مفید در پیکر امت اسلامی و جامعه جهانی. این را نیز باید به یاد داشت که وجود ما به حیث یک ملت و کشور مستقل به معنای مخالفت یا دشمنی با ملت‌ها و کشورهای دیگر دنیا نیست. کشور ما بخشی از جامعه جهانی و ملت افغانستان عضو از خانواده ملت‌های دنیا بوده و بر مبنای اصول پذیرفته شده بین المللی احترام متقابل و تساوی حقوق خواهان روابط نیک و دوستانه با تمام ملت‌ها و کشورهای دنیا می باشد. همچنان ملت مسلمان افغانستان بخش مهمی از پیکر واحد امت اسلامی را تشکیل می دهد و کشور ما جزئی از جهان اسلام یا وطن بزرگ اسلامی است. ملت افغانستان با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور خود و با رعایت اصل احترام متقابل به حیث یک عضو صالح و مفید جامعه جهانی با تمام کشورها و ملت‌های دنیا در آنچه به خیر و منفعت جهان و بشریت بوده و سبب تحکیم عدالت و صلح جهانی شود همکار فعال می باشد. همچنان ملت مسلمان افغانستان به حیث جزئی از امت اسلامی تعاون و همکاری برادرانه با ملت‌های مسلمان دنیا را وجیبه اسلامی خویش دانسته خواهان نقش فعال و مثبت در قضایای سرنوشت ساز امت اسلامی است. باید دانست که از نظر دین و فرهنگ پربار ما بین ملی بودن یعنی وطن خویش را دوست داشتن و برای ترقی و رفاه آن کار کردن و بین مسلمان بودن و وابستگی به امت بزرگ اسلامی و خدمت به قضایای آن و بین جهانی بودن یعنی تلاش به خاطر تحقق صلح و عدالت جهانی و کار برای خیر و رفاه و فلاح بشریت هیچ گونه تضادی وجود نداره. نو زده کوونکو تر اوسه پورې مو ټول هغه موضوعات په هکله خبرې وکړې چې دا ټول یوازې زموږ هیواد پورې تړاو لري، زموږ د هیواد یا د ملت سازي پورې تړاو لري. خو بله موضوع چې اوس په دې برخه کې لولو هغه ټولې نړۍ پورې او حتی اسلامي نړۍ پورې تړاو لري. کچېرې موږ خپل د هیواد د جوړولو دپاره، کچېرې موږ خپل د هیوادوالو د سهولت یا اسانتیاو لپاره، کچېرې موږ خپل استقلال لپاره، کچېرې موږ خپل پیشرفت لپاره کار کوو زده کوونکو، نو دا په دې معنا نه دی چې موږ د نورو هیوادونو سره په تضاد کې یو. موږ خپل ځان لپاره کار کوو، موږ نورو ته بدي نه رسوو، موږ د نورو سره په جنګ او شخړو کې نه یو. نو په دې اساس ویلی شو چې افغانستان د اسلامي نړۍ یا د اسلامي پیکر هغه هیوادونه چې په د اسلام باندې مشرف دي یا هم د اسلام د دین پیروان دي، په دوی کې د صالح او د ښه هیوادونو له ډلې څخه ګڼل کیږي چې دا مستقیمه اغیزه په نړیواله هیوادونو باندې یا هم په نړیواله ټولنې باندې هم اغیزه لري. نو په دې اساس ویلی شو که چیرې موږ خپل د ځان لپاره کار کوو، که چیرې موږ خپل پیشرفت او پرمختګ لپاره کار کوو او سربیره پر دې نورو هیوادونو ته زموږ کوم زیان او تاوان رسیږي، نو دا کوم بد کار نه دی. نو زده کوونکو دا ټول هغه موارد و چې په دې برخه کې موږ د ملت سازي یا د ملت د جوړونې په هکله ولوستل او په هکله مو ورته خبرې وکړې. نو اوس راځي چې د لوست بلې برخې ته لاړ شو چې د لوست بله برخه هم د توضیحاتو برخه ده او د توضیحاتو په برخه کې زده کوونکو موږ د فرهنګ د کلمې سره آشنایی ترلاسه کوو. پیرامون تعریف فرهنگ بعضی ها معتقدند که فرهنگ در بیرگیرنده مجموعه دستاوردهای معنوی و مادی یک جامعه را میگویند، ولی نه تنها در جامعه ما بلکه در اکثر جوامع بشری اصطلاح فرهنگ به داشته‌های معنوی جوامع اطلاق می شود. چنانچه شخصیت فرهنگی به کسانی خطاب می گردد که در امور اندیشه و فکر ایفای وظیفه کنند و یا مصروف فعالیت باشد و علاوه بر دیگر فعالیت ها به انعکاس و جلوه‌دهی مظاهر تمدنی جامعه
کار نماید. نو زده کوونکو د فرهنګ په تعریف کې موږ ویلی شو چې فرهنګ ټول هغه لاسته راوړنې چې دا مادي او معنوي وي په دې ډله کې شامل دي. څه شی زده کوونکو؟ ټولې مادي او معنوي لاسته راوړنې. مادي او معنوي لاسته راوړنې چې دا مادي او معنوي لاسته راوړنې زده کوونکو یوازې د یو شخص په واسطه نه کیږي بلکې د یو هیواد د ټولو وګړو په واسطه دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې سرته رسیږي چې همدې اساس دغه لاسته راوړنو ته فرهنګ ویل کیږي. نو اوس راځئ چې د لوست بلې برخې ته لاړ شو چې د لوست بله برخه د چګونه بنویسیم برخه ده. د چگونه بنویسیم په برخه کې زده کوونکو موږ نوی موضوع لولو. واژه‌های مختوم به های غیر ملفوظ که در آنها حرف ها یا هی نمودار زبر یا فتح واول است در حالات موصوف مضاف و منصوب نشانه همزه بالای هی نوشته می شود. نو زده کوونکو په دې برخه کې موږ لولو ټولې هغه واژې ټولې هغه کلمې چې په ها باندې ختمیږي زده کوونکو که چیرې دغه واژې د موصوف د صفت سره د منصوب په نسبي شکل سره د مضاف د اضافه کلمو سره راځي نو د هی په آخر باندې یوه همزه اضافه کیږي. مثلا خانه هغه واژه د زده کوونکو چې دا په څه شي ختمیږي په هی باندې ختمیږي. که چیرې مونږ خانه د یو بل اضافي کلمې سره چې هغه عبارت د او سره ده اضافه کړو نو دلته کوم تغییر راځي؟ دلته د خانې پر سر یوه همزه اضافه کوو. خانه ای او. لانه که چیرې لانه هم چې هغه واژه ده چې دا په هی باندې ختمیږي زده کوونکو که چیرې دا لانه وغواړو د یو اضافي کلمې سره ولیکو نو دلته لانه په سر یو همزه راځي لانه او. دره هم یوه کلمه ده یوه واژه ده چې دا په هی ختمیږي یا های غیر ملفوظ ختمیږي او غواړو دا د نسبتي شکل سره یعنی دا یو ځای ته نسبت ورکړو نو څه شی کوو زده کوونکو دې باندې هم همزه اضافه کیږي. دره پغمان. نو زده کوونکو دا موارد تاسو باید په لیکنه کې په نظر کې ونیسئ تر څو چې یو بې عیب و ایراده نگارش یا لیکنه سرته ورسوئ نو کوښښ وکړئ چې همدا موارد په درست او په سم شکل سره زده کړئ او ویې لیکئ. نو زده کوونکو دا هم د چګونه بنویسیم برخه وه. اوس راځئ چې خپل لوست خلاصه کړو. په کلي شکل سره په ننني لوست کې موږ د ملت سازي په هکله خبرې وکړلې. د ملت سازي اساسي عوامل مو وپېژندل چې عبارت د دین و سرزمین مشترک، فرهنگ، زبان، منافع مشترک ما و ملت سازی، وحدت ملی، اساس استقلال و قوت افغانستان عضو مفید در پیکر امت اسلامی و جامعه جهانی. دا ټول هغه مهم موارد و چې موږ ولوستل دا چې د ملت سازي یا د ملت جوړونې لپاره څومره همدغه عوامل اړینه او ضروري دي. توضیحاتو په برخه کې د فرهنګ د اصطلاح سره آشنا شلو او بله برخه مو چې ولوستله هغه د چګونه بنویسیم برخه وه چې د چګونه بنویسیم په برخه کې موږ ټولې هغه واژې وپېژندلې چې په هی باندې ختمیږي البته هی ګردک یا هی دنبک باندې ختمیږي او کله چې دا واژې د موصوف مضاف او منصوب په شکل سره وکاروو نو په دې پوه شلو چې باید یوه همزه اضافه کړو. نو دا ټول هغه موضوعات او موارد و چې په ننني لوست کې موږ ولوستل او زده مو کړل. نو اوس راځو کورنۍ دندې ته. د ننني لوست کورنۍ دنده مو دا ده چې د بیاموزیم برخه ولولئ او د خود ازمایي د برخې پوښتنې هم خپلو کتابچو کې ولیکئ. نو که چیرې تاسو په ننني لوست کې کومه ستونزه درلوده کولی شئ چې خپلې ستونزې او پوښتنې مو د کومنټ په برخه کې له موږ سره شریک کړئ. سربیره پر دې تاسو کولی شئ چې د کتاب سافټ هم زموږ د ویډیو د ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ. زموږ لوست همدلته پای ته رسیږي. تر بل لوسته پورې تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم.